قدرمنو لیدونکو سلامونه وخت بخیر. د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو سرټیک. له کتابونو سره د طالبانو دښمني. فرانس پریس خبري اژانس وایي چې طالبانو د غیر اسلامي محتویاتو په پلمه سلګونه عنوانونه کتابونه ټول کړي. د افغان ښځو ویاړونه. د نجونو د حقونو فعالې نیلا ابراهیمي د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه وګټله. د جنایي پیښو زیاتوالی. د ننګرهار په حوزوي روغتون کې د یو ماشوم مړی موندل شوی. د خیبر پښتونخوا په بنو کې چاودنه. 10 پاکستاني پوځیان وژل شوي. او پوتین ټرمپ سره په اوکراین کې د اوربند په تړاو مذاکراتو ته چمتو دی. بشپړ خبرونه. فرانس پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې طالب چارواکي هڅه کوي څو د غیر اسلامي محتویاتو په پلمه د هیواد له کتابتونونو د دغې ډلې ضد کتابونه لرې کړي. نوموړي خبري اژانس د سې شنبې ورځ لیکلي چې دا هڅه د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا د یو جوړ شوي کمیسیون له لارې ترسره کیږي. د راپور پر بنسټ طالبانو لږ تر لږه 400 کتابونه چې د دغې ډلې په وینا له اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې دي پیژندلي او راټول کړي دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت یو چارواکي له فرانس پریس خبري اژانس سره د دغې ډلې لخوا د منع شویو 5 کتابونو نوملړ شریک کړی دی. یو له دې منع شوي کتابونو څخه د لبناني امریکایي لیکوال خلیل جبران عیسی د انسان زوی کتاب دی چې د طالبانو په وینا په دې کتاب کې کفري محتویات ځای پر ځای شوي دي. د البانیایي لیکوال اسماعیل کاداره د ختیځو خدایانو لیوه او پسه کتاب او همداراز د پوهنې وزارت مخکینی وزیر میرویس بلخي افغانستان او سیمه د لویدیځ اسیا لیدلوری تر عنوان لاندې کتاب د منفي تبلیغاتو په پلمه منع شوي دي. د دغه راپور پر بنسټ اوسمهال هره اونۍ له ایران څخه زرګونه کتابونه راواردېږي. د نوموړي په خبره د طالبانو د کتاب واردونکو ته امر کړی چې کوم ډول کتابونه وارد کړي. ورته مهال په هرات کې د طالبانو یو ځایي چارواکي او یو کتاب پلورونکي ویلي چې د دې ډلې لخوا د کتابتونونو لټون په ګړندۍ توګه دوام لري. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغې ډلې په بېلابېلو برخو کې پر هیوادوالو بندیزونه لګولي دي. تېره لمریزه میاشت هم د طالبانو استخباراتو په کابل او خوست کې د پښتون ژغورنې غورځنګ اړوند کتابونه راټول کړي وو. په 10 کلنې افغان نجلۍ نیلا ابراهیمي د ښځو او نجونو حقونو د دفاع له کبله د ماشومانو د سولې 20مه نړیواله جایزه ګټلې ده. د ماشومانو د حقونو بنسټ په یو خپاره کړي بیان کې ویلي چې د جایزې ورکولو دا مراسم د سې شنبې ورځ د امستردام په نوې کلیسا کې ترسره شوې ده. دا معتبره جایزه نیلا ابراهیمي ته د نوبل د سولې جایزې ګټونکي توکل کرمان لخوا ورکړل شوې. ابراهیمي له 40 هیوادونو څخه د 165 نوماندانو په منځ کې د دې جایزې لپاره غوره شوې ده. هغې ته دا جایزه د موسیقۍ له لارې د اعتراضي غورځنګ د مشرۍ او د افغان نجونو د حقونو ملاتړ له کبله ورکړل شوې ده. د ماشومانو د حقونو بنسټ مشر او بنسټګر مارک ډولاډ په دې مراسمو کې ویلي چې لږ تر لږه 2.5 میلیونه افغان نجونې له زده کړو بې برخې دي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه د ښځو حقونو فعاله ژولیا پارسي او له تاجکستانه د بشري حقونو فعاله منوچهر خالق نازروف د 2023 کال د مارتین انالایز جایزې د ګډو ګټونکو په توګه غوره شوي دي. د ننګرهار سیمهیزې سرچینې وایي چې د دغه ولایت په حوزوي روغتون کې د یو شکنجه شوي ماشوم مړی موندل شوی دی. سرچینو د چهارشنبې ورځ 8 صبح ورځپاڼې ته منلي چې د دې بې سرپرسته ماشوم مړی 13 ورځ ناوخته موندل شوی دی. د سرچینو په وینا دا مړی د ناپېژانده کسانو لخوا د مړو د ساتنې خونې مخې ته ایښودل شوی و. په دې هکله نور جزئیات نه دي وړاندې شوي. د معلوماتو له مخې د دې ماشوم پر بدن د شکنجې نښې نښانې هم لیدل کیږي. په ننګرهار کې طالب سیمهیزو مسؤلانو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې جنایي پیښې په ځانګړې توګه مرموزې وژنې ډېرې شوي دي. څو ورځې مخکې هم په دغه ولایت کې د یو هټیوال لخوا یو کس وژل شوی و.
د بهرنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ د خیبر پښتونخوا په شمال لویدیځ کې د یو ځانمرګي برید په پایله کې 10 پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. ان ډي ټي وي د فرانس پریس خبري اژانس په حواله راپور ورکړی چې دا برید سې شنبه ماښام د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې شوی دی. د راپور پر بنسټ په دې پیښه کې څو نور کسان ټپیان شوي هم دي. د راپور له مخې یو ځانمرګي بریدګر له چاودېدونکو توکو ډک موټر ته تلاشۍ پوستې ته څیرمه چاودنه ورکړې ده. د پاکستاني پولیسو په وینا له چاودنې وروسته ډزې هم شوي دي. د دې سیمې پولیس وایي چې چاودنې د مالي خیلو پوستې ته د پام وړ زیانونه اړولي او یو پوځي موټر یې هم په بشپړه توګه له منځه وړی دی. د دغه برید مسؤلیت د ټي ټي پي اړوند حافظ ګل بهار ډلې منلي. د یادونې ده چې په تیرو څو ساعتونو کې دا په خیبر پښتونخوا کې دویمه چاودنه ده. د سې شنبې سهار په یوې چاودنه کې هم 8 پاکستاني پوځیان وژل شوي وو. د دغه برید مسؤلیت هم ټي ټي پي منلی و. خیبر پښتونخوا په دې وروستیو کې د ډیریو ناامنیو شاهد دی. رویټرز خبري اژانس د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په اوکراین کې د اوربند په تړاو خبرو اترو ته چمتو دی. نوموړي خبري اژانس د چهارشنبې ورځ لیکلي چې د روسیې له اوسنیو او پخوانیو چارواکو څخه لږ تر لږه 5 معتبرو سرچینو دا موضوع منلې ده. د سرچینو چې نومونه یې په راپورونو کې نه دي راغلي ویلي چې پوتین د اوکراین هر ډول ځمکني امتیازات رد کړي او ویلي دي چې کیف باید له ناټو سره د یو ځای کېدو له هڅو لاس واخلي. د راپور پر بنسټ د امریکا منتخب ولسمشر په وار په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسېدو ژمنه کړې ده. روسیې پر اوکراین له برید وروسته د دغه هېواد ځینې سیمې نیولې دي. د سرچینو په وینا پوتین ښایي د روسیې پوځ لخوا د دونیټسک، لوهانسک، زاپوریزیا او خرسون په ګډون د نویل شویو سیمو د کره ویش په تړاو خبرې وکړي. مسکو اعلان کړی چې دا 4 سیمې د روسیې د خاورې برخه ده. د سیمو نږدې له 80 تر 80% اوس هم د اوکرایني ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. د سرچینو د معلوماتو پر بنسټ روسیه ښایي د اوکراین په شمال او سویل کې د خارکیف او مایکولاف له سیمو څخه وتلو ته چمتو شي. د مسکو او واشنګټن چارواکو تر اوسه په دې تړاو په رسمي توګه څه نه دي ویلي. قدرمن لیدونکو دا زموږ د دې مهال مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.